الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، أو كما قال. كتاب رياض الصالحين یو نمبر باب شروع. باب په باره د دې کې چې کله مسافر په یو اوچت ځای باندې هغه خیږي نو الله اکبر به وي، او چې لاندې ځای ته کته کېږي، کوز ځای ته کته کېږي، نو هغې کې به سبحان الله وي. په دې باب کې څلورم نمبر حدیث ته ابو هریره رضی الله عنه روایت ته ان رجلا قال، یقینا یو سړي وویله: یا رسول الله، ای د الله پیغمبره، إني أريد أن أسافر فأوصني. یقینا زه غواړم چې سفر وکم، ماته وصیت وکړه. یو سفر باندې روانم، د الله پیغمبره ماته یو بهترین او قیمتي وصیت ماته وکړه. قال، د الله پیغمبر ورته ویل: عليك بتقوى الله، لازم د پتا باندې چې د الله نه ویریږي او هغه عمل وکړي چې الله په حکم کړی، د هغه څه نه ځان وساتي چې الله د هغې نه منع کړې ده. پتا مې تقوا لازم ده. او بل دا چې والتکبیر علی کل شرف، او دا در باندې لازم دی چې هر یو اوچت ځای باندې ته ورخیږي نو په تا باندې دا لازم دی چې الله اکبر وي. سفر کې به تا ته غونډۍ راځي، پړوو باندې به خیږي، یا به دغه شان ته په بل داسې اوچت ځای باندې ورخیږي، نو ته به څه کې الله اکبر به وي. دا په تا باندې پکار دی. نو فلما ول الرجل، پس کله چې دا سړی لاړو، د الله د پیغمبر د اخوانه وګرځېدو، سفر ته روان شو. قال، د الله پیغمبر ورته ویل، دعا یې ورته وکړه: اللهم اطوي له العبد، اللهم اطوي له البعد. یا الله، دغې سړي ته دا لرېوالی د سفر دا راغونډ که، الله دا ورته راټول که. وهون علیه السفر، او په دې سړي باندې چې دا مسافر دی روانیږي، الله دا سفر پسې که آسان که. دا روایت امام ترمذي دی. یعنی روایت کې مقصد دا دی، یو خو د باب سره تعلق دا ده چې سفر کې دغه شان ته په مزل کې، په سفر کې په اوچت ځای باندې سړی ورخیږي، الله اکبر ویل دا پکار دی، الله اکبر. دویم باده په دې روایت کې دام ده، صحابه کرامو حرص ته ګوره، دومره حرص صحابه کرامو کې چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو برکت خامخا حاصلول غواړي. ګوره دا سفر باندې ځي، خو د الله پیغمبر خواته راځي، ماته یو وصیت وکړه. د الله پیغمبر ماته وصیت وکړه، په سفر باندې روانم، د ملاقات بیرته پته نه لګېږي چې راځم که نه به راځم، خو ماته یو قیمتي وصیت وکړه چې ستا د لاس نښه د مونږ سره پاتې شي او په هغې باندې زه عمل وکړم. نن سبا که څوک د الله پیغمبر نشته دی، نو د کوم طرفه مونږ د الله پیغمبر خواته ورشو. دا خبرې دا داسې وګڼه چې دا د الله د پیغمبر صلی الله هغه پیغامات دي، مونږ تاسو علما په خولو بیانېږي که نه، دا یادول پکار دی، ته کېناستل پکار دي. نو د دې نه معلومیږي چې ستا مینه د الله د پیغمبر سره څونه ده. کینی او تر دې درس په انتظار یا د بل درس په انتظار، د جمعې د خطبې په انتظار، معنی دا چې تا کې د الله د پیغمبر صلی الله مینه محبت ده چې د هغې پیغامات هغه ته تر علما د خولونه بیانېږي. نو صحابه کرام ډېر زیات حریص په دې خبره باندې چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه هغه برکت په یو قسم څنګه موږ حاصل کړو. نو دلته وصیت ذکر شو. دا بل روایت وعن ابي هريره وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال، ابو موسى روایت رضي الله عنه دا وی: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. مونږه د نبی صلی الله علیه وسلم سره په یو سفر کې ملګرو. دا سفر دا د غزوه خیبر. هغوی هلته لاړو صحابه کرام، الله ولا فتح ورکړو، د هغې ځای نه بېرته واپسۍ کړو. فكنا اذا اشرفنا على واد هللنا وكبرنا. نو کله چې به مونږه دغه شانته په یو اوچت ځای باندې دغه شانته ختلو په خوړګۍ کې، نو هللنا، موږ به څه ویله؟ تهلیل به م کوو، لا اله الا الله دا به م ویله. وکبرنا، او تکبیر به م ویله چې لا اله الا الله الله اکبر، لا اله الا الله الله اکبر دا به م ویله. وارتفعت اصواتنا، او زمون هغه اوازونه به په دغه لا اله الا الله الله اکبر باندې اوچتېدل، تیز تیز بم دا خبره کوله چې لا اله الا الله الله اکبر.
نو فقال النبي صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر صلی الله فرمایل یا ایها الناس ای خلکو متوجه شئ اربعوا على انفسکم فزانون باندې نرمی راولئ تاسو مشقت فزانون باندې مراولئ مشقت کې ځانونه ما چې تیز تیز لګیستئ اربعوا معنا ارفقوا تاسو بزانو باندې څه وکئ یعنی نرمی راولئ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا یقینا تاسو دې ذات ته چغې نه ووئ نه رابلئ تاسو چې هغه کون دی او هغه غایب دی تاسو نه ډېر لرې دی او تاسو نینی انه معکم یقینا هغه الله ته تاسو چغې ووئ او رابلئ چې هغه تاسو سره دی انه سمیع قریب یقینا هغه الله تعالی ستاسو هر څه اوري او تاسو ته ډېر نږدې دی یعنی په علم په لحاظ سره او دغه شان ته د اورېدلو په لحاظ سره هغه تاسو ته ډېر نږدې چې هغه ته مو ووئ يعني دي رواية نوو فائدة دار چې باب کې دا ذکر شو مخکې ذکر شو عنوان داو چې الله اکبر په اوچت ځای په ختلو کې ویل پکار دي سبحان الله ویل د کوز ځای ته کته کېدلو کې پکار دي خو تیز به نه وي تیز به نه وي دا سنتو خلاف د الله پیغمبر دا غیر منع کړل یو روایت کې روایت امام ترمذی او ماجه او ابوبکر صدیق وی چې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چاته پوسوکو ای الحج افضل کوم یو حج ډیر بهترین دی ودا الله پیغمبر العج والثج العج ولکیږي هغه حج ډیر بهترین چې پاغي کې تلبیه کې आवाज اوچت رفع الصوت بالتلبیه العج هغه حج ډیر بهتره چې پاغي کې تلبیه باندې आवाज اوچت او ثج ولکیږي دغه شانته هغه حج چې پاغي کې دغه شانته قربانی علالش قربانی چې بکالالش هغه حج ډیر بهترین دی نو دلته دا ثابت شو چې اند الله پیغمبر چې هغه حج بهتره چې تلبیه باندې आवाज اوچت نو د دې حدیث او دا کوم حدیث اوس دی حدیث دی دا موږ د باب متعلق ذکر کو چې الله پیغمبر هغه صحابه کرام منع کړي تیز اوازونه تاسو مکوئ د دې بابونو د دې ډول حدیثونو کې تعارض نشته دی دا دې باب کې چې کوم دا حدیث بیان شو د ابو موسی اشعری د الله پیغمبر چې منع کړل دا سفر کې عام سفر کې رواني نو الله اکبر به تیز نه وي په قلاره به چوچت زمانه خيږي لانی ذکر کته کې سبحان الله چې په قلاره به تیز بنه وي دلته الله پیغمبر سنت دادي اما د حج سفر چې دا د نور سفرونو ډیر اعلی دي ډیرو چته او په دغه حج کې شاعره د الله تعالی او شاعره د حج دا چې باقي تلبیه په زور باندې ویل کیږي چې خلکو ته دا شاعره او دغه نغد الله چې حج دی هغه په زور دغه شان د ښکار کول خلکو ته بکار دي چې تلبیه په کې په زور وشي نو دې کوم تعارض دانه رامنځته کیږي الله دې خبرو ته سمو توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد